ورور سره زه ناست یم. دغه ورور ماشاءالله ډېر تکړه سړی ده، ځوان ده. دلته د هغه د خوست نه راغلی ده، د په خوست ستونزلو له وطن نه راغلی ده، ځان سره پکې ستونزلې به هم راوړي. هغه په هر صورت دی به زه لږ وغږومه چې څنګه دغه دربار رستورانت ته دی هغه سوی ده، چا راټېله کړی دی، یعنې خپله راغلی ده او څه رقم او څه شي فرمایش ورکوي او فرمایش یې چې ورکړي. څو نفره یي په رکشا کې راغلي، دا هغه د خوست خلک خو ټوټي خلک دي، کېدای شي زیات په رکشا کې راغلی واوسي. ځان وپېژنه. زه د رسخان یم، د خوست ولایت د شکور ولایت نه بس ملګري وو د بانډار دخل راغلو چې دا نوی ځای دی ماشاءالله بازار ته خو موږ اصلي تجاران یو د سبزیانو کار کوو او بس نن ملګري مې راوستلي دي دلته یو ډوډۍ مو نشي جان کو تاسو هم بس ماشاءالله قسمت هم کې ورغلی هر کله راشئ. الله دې ژوندی لره. چې فرمایش دې ورکړی ده او هغه